نو دا نننۍ چې زمونږ کومه ویډیو ده دا د پټرولو باره کې ده. پټرول ګران شو او څومره ګران شو نو دغه به درته ټول په دې ویډیو کې ویم. سلامونه قبول کوي ملګرو، زاهد خان یم. امید کوم چې ښه به یې. دا موجوده چې کوم صورتحال دی د پټرولو ورځ تر ورځه په بره روان دي او په یوه هفته کې 80 روپۍ لیټر ګران شو. نو مونږ چېرته په دې سوچ کړی چې اخر د دې به کېږي څه. دې کې ډېر مخالف پاټو والا دي. څوک وایي زه په 15,000 اچومه چې لیټر شي، څوک وایي چې زه په 1000 روپۍ لیټر شم زه اچومه. نو اخر مونږ په دې باندې سوچ کړی چې د دې نه به جوړېږي څه. داسې پسې د بجلۍ یونټ ته وګوره 7 روپۍ یونټ دام ګران شو. دا اوس چې په مونږ باندې حکومت کوي دې خلکو به چغې والې وي تاسو یو ځل مونږ له د حکومت راکړئ ته ګوره چې بیا ارزاني راځي که نه راځي. نو شا به یې اوس هغه ارزاني راولئ که نه اوس کوم خوا ورک شوئ چې دا چغې به مو والي چې یاره مونږ له یو ځل دا چانس راکړئ یاره که مونږ رالو هر څه به سیټ شي. عمران خان به 1 روپۍ 2 ګران که دوی چې به کمې غوبلې کولې او دوی په یو هفته کې 80 روپۍ ګران که اوس غلي شوي دي. هغه خپل پاټۍ والا هم غلي شوي دي. څوک وایي وروره وایي عمران خان نه منم، سیکل منم خو عمران خان نه منمه. ظالمه عمران خان خو چې کوم تاله نو تیل خو پرېږده که د خوراکي شیزونو تپوس هم هغه هم د اسمان سره خبرې کوي او په راروانه میاشت کې به 45% د ګیس په بیل کې اضافه کېږي. نو اخر د دې به کېږي څه یار، د دې باندې لږ سوچ پکار دی. مونږ عوام وروره څوک په یو پاټۍ پسې منډې وایي، څوک په بله پسې منډې وایي. راپاسئ او نن یو اواز شئ او د دې ګرانۍ خلاف راوځئ. ته ګوره چې دا ګراني ختمیږي او که نه ختمیږي. خو مونږ خالي دغې ته پرېږده. څوک وایي زه په 1000 روپۍ لیټر اچومه او بل وایي زه په 15,000 شي هم زه اچومه. او د غریب د حالات نه دی خبر چې ورځ تر ورځه غریب مخ په ښکته روان دی. په هفته کې یا 2 ورځې 3 ورځې دیاړي ولګي یا یې ونه لګي هغه به په دې 800 روپۍ څه کوي. په دې مونږ چېرته سوچ کړی. نو دا موجوده حکومت چې اوس کم دی کوئ دا ظلم. د تپوس ځای شته دی، تپوس به د هر سړي نه کېږي، د یوې روپۍ حساب به کېږي. دا تاسو چې په لندن او په بار ملکونو کې کمې بنګلې او کم دغه جوړ کړي دي د دې تپوس به کېږي. ځای هم شته ورځئ به. دا مونږ باندې چې اوس دا کوم غله حکومت ناست دی جیبونه ترې ډک کوي یا به د بیا موقع په لاس درځي یا به نه درځي. او دا موقع ده اوسه. یو دکاندار سره ناست وم خبره یې راته کوله ویل چې یاره د خان صاحب حکومت کې به میاشت کې یو پیکج وتلو او هغې کې به یو شي یا اضافه شو یا به ارزان شو. ویل اوس روزانه نوې نوې بجټ وځي او روزانه نوې نوې ګراني راځي. ویل د ګنټو حساب دی، په ګنټه کې شی ویل چې تپوس وکړو ویل چې باره شوی دی. نو اخر د دې به څه کېږي؟ موږ له خو د دې څه حل راویستل پکار دي که نه بس تاسو به راباندې دا لوبې کوئ او موږ به درته بس پراته یو. نو دا تاسو چې کوم حالات راغستی دی په دې پټرولو باندې 80 روپۍ لیټر هم ګران کو، د غریب سړي ژوند هم ډېر ګران کړی دی. نو زه ور به شئ وی خبر به شئ. تپوس به د هر سړي نه کېږي، تاسو نه به د دې یوې روپۍ حساب کېږي او هلته به بیا تاسو سره جواب نه وي او جواب به د سره ځکه نه وي ټول عمر تاسو خپلې خېټې ډکې کړي دي او غریب سړی هم تباه کړی دی. نو دې غلو پسې زما دا ویډیو مخکې شیر کړئ. نو راپاڅئ او د دې ګرانۍ خلاف اواز پورته کوئ، یو موټی شئ، دا پاټۍ ماټۍ پرېږدئ. او که مونږ چېرته نن د دې ګرانۍ خلاف اواز پورته نه کړو دا ګراني سبا له یو په ډبل کېږي او راتلونکی چې زمونږ کوم نسل دی هغه به بیا مونږ ته خیرې کوي. نو که خبرو کې څه غلطي شوي بخښنه درنه غواړم. د ویډیو کتو یو جهان مننه. والسلام.